السلام علیکم ګرانو کتونکو او قدرمنو اوریدونکو او ډیرو ګرانو مینوالو یو جهان مننه چې زما د کوشش ته زما د کاوش ته تاسو په درون نظر ګورئ کومه خپرونه چې ما ورکړې ده نو هغه په زرګونو خلکو په یوه ورځ کې کتلې ده یو کمی او هغه مرور ان شاء الله ډیرو ملګرو ته ما چې کله خواست وکړو چې یاره سبسکرایبر کم دي د یوټیوب د طرفه راته چې کم دی نو دا پیغامونه راځي چې کتونکي د ډېر زیات دي په لکونو دي خو سبسکرایبر کم دي نو په دې کې هم ستاسو مرسته الحمدلله ماشاءالله ډیره مننه یو جهان مننه نو خوند رنګ پروګرام په ډیره موده پس چې کوم دی نو تاسو ته وړاندې کوو ځکه چې د اختر نه پس زه ښه باقاعده هغه اکټیو چې ورته چمتو شوی یم او ډېرې مرکې تاسو دپاره ورکوم او دې دپاره په دې غرض چې تاسو معلومات هم حاصل کړئ او د دې نه خوندونه هم والئ نو نن په خوند رنګ کې زمونږ فنکار دی استاذ عبدالله جان د اکبرپورې يا قربان بلبل درشا بدنك خزان ظالم دے رجوی خشب الله ملګرو د عبدالله جان په اواز ټپې تاسو اورېدې چې په کال 1940 کې په بانګافون کپنای ډیلي کې خوندي شوي وي او دغه ککوړې چې دی نو موږ له ملګرو راکړی دی دغه ملګرو یو جهان مننه چې د دغه ککوړو مرسته موږ سره کوي خبره وه د عبدالله جان د ژوند او د فن نو عبدالله جان په کال 1921 کې په اکبرپوره کې د ګلستان کره زیږېدلی و د ګلستان بابا د عبدالله جان نه علاوه دوه زامن نور هم یو نثار جانو چې هغه هم فنکارو ولې چا وله زهر ورکړي نو هغې سره
داغه دماغي توازن بیا ګډوډ شو او په کال 1982 کې وفات شو. یوسف جان چې د عبدالله جان کشرې ورو په کال 2011 کې وفات شوی دی. یوسف جان بابا د الله پاک وبخي، هغه چې کله مونږ په ریډیو باندې تیری روازونه پروګرام شروع کو بیا دې مونږ ومونتو نو داغه د ژوند په اخیری برخه کې زیات شپې زما سره او یا په وطنو کې تیری شوې دي. نو خبره و د عبدالله جان د ژوند او د فن. د عبدالله جان کورنۍ د پراجګانو و، د ګلستان مور د ممندو د قبیلې و، ځکه نو ګلستان پښتو صفا ویل شو او دغه شان لیکلم کول شو. وای چې ډیر پهلوان سړی و، وړاندې به په دې باندې خبرې کوو. د عبدالله جان مور د پېښور وه، ماماګانې د وړاندې نه د موسیقۍ سره وابسته په قوالو کې شهرت موندلی و. الله بخش، طبله نوازو، کریم بخش د به باجه غږوله او حکیم بخش دا ماماګانو. دی تر لرې لرې پورې به د اردو د قوالۍ دپاره تلله. نو ګلستان د کرپوري نه پېښور ته په کډه لاړه. په محله شیخ باودین چې په کوچه بازار کې یو علاقه ده په هغې کې ځان له په بیه باندې کور واخیسته. په اکرپوره کې په هغه محله کې کور و چې مشهور صوفي او بزرګ خونپنجي بابا په کم جومات کې امام و، نو هغه جومات سره جوخت خپل کور و. د عبدالله جان یو تره و چې سلطان نامه وه، د پیشې په لیاز باندې پټواري و. بل ترې فضل غني و چې په اکرپوره کې محنت مزدوري کوله، چولې به خرڅولې. نو عبدالله جان هم ورسره دغه مزدوري کوله ډېره موده. عبدالله جان هم چې کوم دی نو اول په اکرپوره کې بیا په پېښور کوچي بازار کې د چولو خرڅولو روزګار کوله. ګلستان سره د بچو پېښور کې میشته شو، محنت مزدوري به یې کوله، ولې قسمت چې د چا سره بې وفایي راواخلي نو هغه د مشکلاتو سره او کړمو سره مخ شي. په یو لوبه کې عبدالله جان وایي که نه چې نوم ګلستان د زما او ښار کې مکان د زما او هر یو الفاظ مې لګېدلی زیرو بم دی، داسې څه دي که نه. نو د ښار کور یم خرڅ کو. د کرپلونو کې ما شروع کړی دی، نو تاسو دا دویم پروګرام دی چې ما سره برخه اخلي. باجا بلکې باجې پرتې دي که کوړ هم پراته دي. نو که کومه غوښتنه لرئ چې د عبدالله جان یو که کوړې درته وغږوم چې د سید باز کلونی مردان نه تاسو تشریف راوړی دی، نو تاسو به هم خوشحاله یي او دا کتونکي به هم ډېر زیات خوشحاله شي. علامه وکړی بارون هزار دا ریکارډ دی د عبدالله جان ډېر داس وخت دی. دا یو ډېر زما پړه پورې ریکارډ دی. که دا مو وغږوم نو ډېره مهرباني. واه مومن صاحب د فرمایش ته جواب نشته وي. منګک پیشو سره نیغېږي او ټپوس د باز سره جنګېږي او ډېرې د سبق انتري دي په دې کې. نو زه داسې کار کوم چې دا د عبدالله جان که کوړی دا ښه ده زموږ سره موجود دی او دا چې دی لږ غوندې دغه دی خو خیر دی، زه په چابي ورکوم. تاسو به د دې ککوړي نه سره د مومن صاحب خوندونه واخلئ او موږ به د خپلې رایې نه ارومرو خبره وایي. نو دغه دی د عبدالله جان ککوړی. زمانه کې شو پیدا نوی کارنا، په زمانه کې شو پیدا نوی کارنا، علما او یا قربان دامې په زړه کله ځایږي موږ پښو سره نیږدي تپوس خبر به سره جنګېږي چرمخۍ پاتې په خامار کې ګزارنا، چرمخۍ پاتې په خامار کې ګزارنا، علما او یا قربان ناخنی اورما کما کوت آزار گدر مرتا چیچی غاق آزار چند پیالینا وقنال آزار لچوالو پغال زانگی سمارنا، لچوالو پغال زانگی سمارنا، علما او یا قربان
यार द दुनिया दार दार की पालना यार यफारत अलमोर शुमदार यफारत अलमोर शुमदार अब्दुल्ला जाना रिश्ता नफात प्यार कर जाओ वारसल प्यार कर वक्ल जाओ वर्गों सब की राम दरबार वर्गों सब की राम दरबार जी ملګرو عبدالله جان او رښتیا مو وایه نه پاسې زوی پلار ته د ځایه او ورده اوس نیسه د پیرانو دلبارونه نو د پند او نصیحت نه ډکه شاعري وه د ګلستان وه خو نوم پکې د عبدالله جان و څنګه تاسو دا خپرونه خوښوئ دا سلسله خوښوئ اوس نورې سلسلې که خیرې مونږ تاسو دپاره شروع کړي ما د خپل نظر نه ارومرو خبروئ اخره کې یو خواست او هغه دا چې زما چینل ارومرو سبسکرایب کړئ مته پته چې تاسو دا کوئ خو ډېر خلک موږ ته وایي چې یاره موږ پرې پوهېږو نه نو چې که څوک نه پوهېږي ملګري له ورکوي یا تاسو سره په دیرو کې وي پلار دې زوی ته وایي وراره ته دې وایي نوسي ته دې وایي نیکه دغه شان چې کوم دی نو دا به سیوا کېږي ګورئ زما کتون کې 14 لکه دي د چینل خو سبسکرایبر څونه دي 15,000 پکار ده چې دا اوسه پورې 2 لکه وي خو زه تمه لرم چې تاسو به مرسته کوئ نو زه دنه اجازت غواړم او یو ډېر په زړه پورې ککوړې د عبدالله جان چې کوم دی نو باجه باندې پروت دی چابي ورکوم وله تاسو به دا ککوړې واورئ او ماله به اجازت راکړئ تر بل پروګرامه خو زه تمه لرم چې تاسو به ما د خپل نظر نه خبروئ او تاسو دې خپرونې ته په کم نظر ګورئ نو یو جهان مننه زما د خوا د الله په امان او تاسو واورئ دا نغمه مخ میں خیتل بئیگی زار پا مخ میں خیتل بئیگی ارمان کا دنیا چاند کو مشنا نہ پیدا کیگی دا دنیا گئی حالات خراب شو درگے میں ٹول کباب شو یو سړی وینم قصاب شو نیکی کوم رتا بدیږي زار نیکی کوم رتا بدیږي ارمان کا دنیا چاند کو مسئلہ نہ پیدا کیږي